بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو، موږ نن له تاسو سره د لیکوالۍ د مضمون د درس لړۍ پیل کوو. په دغه کورس کې چې د 14 اونیو لپاره ترتیب شوی دی، دا البته 14 کریډیټه دي، یعنی په هره اونۍ کې یو کریډیټ هغه موږ درس وایو. دا به په 22 ساعتونو باندې البته مشتملي. د لیکوالۍ مضمون ته راځو. لیکوالي اصلا په ادبیاتو کې یو مهم مضمون دی، او نه یوازې په ادبیاتو کې بلکې په نورو علومو کې هم لیکوالي خپل خاص ځای لري، او لیکوالي د دې لامل ګرځي چې یو څوک خپل اهداف، خپل مفاهیم او هغه څه چې په خپله پوهه باندې د تسلط لري هغه نورو ته وړاندې کړي. مخکې د دې نه چې د لیکوالۍ په عمومیاتو باندې وغږیږو او له تاسو سره پرې بحث وکړو، لومړی به راځو دې ته چې لیکوالي څنګه موږ او تاسو پیژنو، یا د لیکوالۍ پیژند څه شی دی، یا د لیکوالۍ تعریف. په پښتو تشریحي قاموس کې د لیک، کتابت او د لیکنې په مفهوم باندې ذکر راغلی دی. همدارنګه ارواښاد ګلپاچا الفت لیکوالي د نوي ایجاد یا د نوي یا د انشا په معنا باندې هم کارولې ده، دا نوم یې ورکړی دی. ښاغلی الفت وایي چې لیکوالي یو نوی خیال په نوو الفاظو کې، یا د هغه الفاظ چې د لیکوالۍ مفهوم رانغاړي دی موږ ته تعریفوي. یعنی یوه نوې انشا، یو نوی فکر په نوو الفاظو کې چې نوښت او نوآوري پکې، دا لیکوالي ده. د ډیرو په باور باندې لیکوالي د ټولنې نه چې څه موږ را اخلو او نورو ته یې وړاندې کوو، لیکوالي ذریعه ګرځي، او د لیکوالۍ په مټ باندې موږ توانیږو چې د ولس خبرې راواخلو، د ولس فکر راواخلو، او هغه څه چې زموږ په ماحول کې دي هغه راواخلو او نورو ته یې وړاندې کړو. یا د ډیرو په باور باندې لیکوالي د ټولنې یو انځور دی، یا د ټولنې درد دی، د ټولنې درد تر نورو رسول. زیاتره خلک په دې باور دي چې شاعر او لیکوال هغه څوک دی چې د ټولنې نه هر څه راخلي، ټولنیز درد راخلي، او الفاظ ورسره خپل ملګري کوي او بیرته یې ټولنې ته وړاندې کوي. نو موږ ویلی شو چې ټولنیز احساس چې د لیکوال له الفاظو سره ملګری شي او فکر یې ورسره ملګری شي او تر نورو یې ورسوي، دا د لیکوالۍ هغه مفهوم دی، او همدغه لیک دی چې د لیک په ذریعه باندې موږ خپل پیغام او خپل فکر نورو ته وړاندې کوو. نو ویلی شو چې احساس پکې اړین توکی دی، او که چېرته احساس ورسره ملګری نه وي او یوه وچه کلکه لیکنه کیږي، ښایي چې موږ هغه لیکنې ته د لیکوالۍ نوم ورنه کړو، بلکې هغه دغسې یوه لیکنه یې چې هر څوک یې د خپلو مادي مسایلو یا د مادي کاروبار لپاره کاروي. مثلا د یو دوکاندار د سودا لیست هغه لیکل کیږي، ولې لیکوالي نه ده هغه، ځکه په لیکوالۍ کې احساس شرط دی او یو ټولنیز درک، ټولنیز درد پکې شرط دی. رحمان بابا چې کله خبره کوي هغه د شعر په باره کې وایي چې، یا د لیک په باره کې چې شعر وایي چې دا دستور دی چې له درد از گیر وخیږي، که نه څه د رحمان له شاعرۍ. کله چې د رحمان بابا خبرې ته موږ پام وکړو، رحمان بابا
شعر یو ژور درد بولي، یو احساس یې بولي، او دغه ژور درد او احساس هغه څه دي چې شاعر یې بیرته د خپلې ټولنې نه یا لیکوال یې د خپلې ټولنې نه رااخلي او بیرته یې په خپلو لطیفو او ښکلو الفاظو کې ټولنې ته وړاندې کوي. یا ارواښاد ګل پاچا الفت وایي چې یو پټ غلی احساس دی چې ارام مې نه پرېږدي، په اور مې کړوي لکه چې خام مې نه پرېږدي، جرأت مې زیاتوي دومره په ځان یم پوهېدلی، غافل له خپله ځانه او غلام مې نه پرېږدي. نو که سړی دې ته پام وکړي چې شاعر چې څه راخلي هماغه د ټولنې درد دی او یو پیغام دی چې نورو ته یې ورکوي. لیکوالي داسې یو مضمون دی چې په ادبیاتو کې ډېر لوړ ځای لري، ما مخکې مو ویلي. خو لیکوالي یوازې دا نه ده چې موسمي رنګ ولري. د یو لیکوالي باید د ټولنې دغسې درد دي چې کلونه پې تیر شي، خو هغه درد د هر زمان او د هر وخت سره خپل اغیز او خپل تاثیر لري. رحمان بابا دا خبره 400 کاله وړاندې کړې ده چې دا دستور دی چې له درده زګیروی خیږي، کنه څه و د رحمان له شاعرۍ. نو نن هم دا خبره د رحمان بابا په خپل ځای کې ډیره د پام وړ ده. رحمان بابا چې څه ویلی دي اوس هم ترې موږ انکار نشو کولی. موږ وایو چې د رحمان بابا دا شعر څومره معاصر دی چې په هر عصر کې نوی دی. یا الفت صاحب نن 50 کاله وړاندې چې دا خبره کوي چې یو پټ غلی احساس دی چې ارام مې نه پرېږدي، په اور مې کړوي لکه چې خام مې نه پرېږدي. نن هم هماغسې یو احساس ته ضرورت دی، هماغسې یو فکر ته ضرورت دی. نو دا فکر څوک وړاندې کوي؟ لیکوال یې وړاندې کوي او د څه شي په ذریعه؟ د لیکوالۍ په ذریعه باندې وړاندې کوي. اوس که راشو دې ته چې د لیکوالۍ ټولنیز ارزښت څه دی؟ ټولنیز ارزښت د لیکوالۍ دا دی چې لیکوال په ټولنه کې پیدا شوی دی، د ټولنې سره یې کار روزګار دی، خپله ټولنه باید وپېژني، د خپلې ټولنې د نبض سره سم باید حرکت وکړي. دی چې څه لیکي په هغې کې باید یو ټولنیز ارزښت موجود وي. که ټولنیز ارزښت په لیکوالۍ کې نه وي نو هغه لیکوالي بیا موسمي لیکوالي ده، د یو چا په فرمایش شوې ده، د یو چا په خوښ شوې ده، یا داسې یو څه لیکل شوي چې د شعریت په پرتلی د شعار بڼه زیاته ده. موږ ګورو په مختلفو دورونو کې موږ شعارونه لیدلی دي، خو هغه شعار چې نن نه 10 کاله وړاندې 20 کاله وړاندې ورکول کېدو، هغه شعار نن څوک نه ورکوي، ځکه هغه یوازې او یوازې یو موسمي خبره وه، یو موسمي حالت و چې د شاعر په فکر باندې یا د لیکوال په فکر باندې د هغه وخت سره سم اغیز کړی دی. نور په هغې کې هغه ټولنیز ارزښت نه دی پاتې. لہذا زمونږ لیکوالي باید یو ټولنیز ارزښت ولري. که ټولنیز ارزښت لیکوالي ونه لري نو هغه لیکوالي تلپاتې لیکوالي نه ده. خوشحال خان خټک دستارنامه نن 400 کاله وړاندې لیکلي، خو که نن هم موږ دستارنامه لولو، په دستارنامه کې موږ ته هغه خبرې مخې ته راځي چې نن وخت کې د رهبریت دپاره، د نن وخت د ټولنیزو جوړښتونو دپاره، د نن وخت د غوښتنو لپاره ډېرې په زړه پورې دي. موږ کولی شو چې د هغه 400 کاله وړاندې فکر، هغه ټولنیز ارزښت، هغه سیاسي مسایل، هغه مشکلات، هغه ټول نن هم د خوشحال خان خټک په دغه کې وګورو.